سلامونه د پښتو نیوز خبر ته په خیر راغلاست. نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل ښار 5مې ناحیې اړوند د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ دروازې مخې ته درنه چاودنه وشوه. د عیني شهیدانو په وینا دغه چاودنه ډېره زوروره وه ځکه چې د نږدې سیمو ودانۍ ولړزولې. په پیل کې ویل کېدل چې برید د موټر بم برید په وسیله ترسره شوی، خو امنیتي مسؤلینو بیا ویلي چې یاد برید د پولیس ځانمرګي بریدګر لخوا ترسره شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي وایي چې په ننني انتحاري برید کې 6 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په وژل شوي کسانو کې څلور نظامیان او 2 نور ملکیان یاد شوي دي. کابل ښار نږدې له 2 میاشتني نسبي امنیت وروسته یو ځل بیا د خونړۍ پیښې شاهد و. د دې سره ولسمشر غني او اجرایي مشر ډاکټر عبدالله نننی برید غندلی او دغه برید یې یو بېرحمانه عمل بللی دی. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره پر مذاکراتو بوخت دی او ویل کېږي چې دواړه لوري پر راتلونکو موضوعاتو پر بحث او خبرو اترو لګیا دي. زلمی خلیلزاد له دې مخکې کابل ته راغلی و او د ولسمشر غني په ګډون یې له یو شمېر سیاسیونو سره هم پر افغان سوله غږېدلی و.